السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. زما محترم مسلمانان ورونو، د اسلام نواقض بیان دل پاغي کی د اسلام په نواقضو کې پنځم ناقض هغه د زما عزتمندو چې الاستهزاء بالدین، په دین پوری ټوکی کول یا په دینی احکام پوری ټوکی کول، په دینی تعلیمات سپک ګڼل. زما عزتمندو د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجيږي، د دې په وجه باندې د انسان اسلامي سرمایه ضایع کیږي، د دې په وجه باندې انسان په کفر کې داخليږي. بلکې ضروری ده چې هر انسان او مسلمان باید د دې ډیر لحاظ وکړي چې د دین اسلام ډیر احترام او د دین اسلام سره باید سپک چلن ونه کړی شي او د دین اسلام ډیر احترام وکړي شي. الله سبحانه وتعالى فرمای: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته دی منافقانو ته اعلان وکا چې آیا تاسو په الله پورې ټوکی کوئ؟ آیا تاسو د الله په رسول پورې ټوکی کوئ؟ آیا تاسو د الله په دین پورې ټوکی کوئ؟ نو لا تعتذروا قد كفرتم. تاسو وس عذرونه او بانې مه پیش کوئ، بلکې تاسو یقیني کافر شوي بعد ایمانکم، رستو تاسو د ایمان نه. نو د دې آیات مبارکه نه وضاحت سره دا معلومیږي چې په دین اسلام پورې ټوکی کول، په اسلامی شعائر پورې ټوکی کول، دین اسلام سپک ګڼل، د دین اسلام تعلیمات سپک ګڼل، د دې په وجه باندې انسان له دایره اسلام نه خارجيږي. لکه څنګه چې د دې آیات مبارکه نه دا خبره په وضاحت سره معلومه شوله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.